د تواب غوږ وتخنید، څنګ یې بدل کړ، پزه یې کش سوه، سترګې رڼې کړې. جوجو پر بالښت ناست و. تواب په خوبولي غږ وویل: نیمه شپه ده. جوجو بسترې ته ور ټوپ کړل، لاس یې پر دیوال کښېښود. کوټه سپینه رڼا ونیوله. ویې ویل: نن مې یو څه ولیکل، درته وبیل ولم. تواب کښېناست. جوجو ویل: مازدیګر د غونډۍ د کلي په فصلونو کې ګرځېدم، یو مرغۍ مې ولیده، د توت په ونه کې ناسته وه. نږدې ورغلم، په ستوني کې به یې ساه راټوله کړه، د ټټر سرې مړې بڼکې به یې وپړسېدې، خوندور غږ به یې له ژېړې مښوکې راووت. ډز سو، مرغۍ والوته. د ټوپک په غږ پسې ورغلم، له یوه کوره چیغې راتلې. پر دیوال ورته کښېناستم. څو ښځو له یو ځوانه ټوپک وړ، خو ځوان زورونه وهل. بیا د یوې پیغلې له خولې وینو داره وکړه. ځوان د ټوپک پر کنداغ وهلې وه. نجلۍ ړنګه سوه. ځوان له کوره ووت. مخامخ دروازې ته یې ټوپک ونیوه. ټک ټک ټک. د کلا دروازه سوری سوری سوه. هماغه کور ته مې ور ټوپ کړل. هلته هم همدا حال و. ښځو چیغې وهلې. یو تنکي ځوان ټوپک پسې غوښت. له جوماته ډله خلک راووتل. دروازې ته ولاړ ځوان یې په زوره په خپل کور نه ایست. له چا به مې پوښتنه کوله. بس په باغ کې ویرولو چرګو ته ورغلم. یوه سره چرګه خپلو چرګوړو ته په غوسه وه. ویلې چې له بنیادمانو څه بلا غواړي. کیسه را معلومه سوه. چرګوړي شنو غنمو ته ورګډ سوي ول. د پټې خاوند د لوټو وارونه ورباندې کړي وو، خو په مقابل لوري ښه نه ولګېدلې. ټوپک یې راخیستی وو. ټک ټک ټک. چرګوړو ته مې کتل، سرونه یې ځړېدلي وو. د پښو په تېرو نوکانو یې مځکه کیندله. جوجو غلی سو. تواب ته یې وکتل. ورو یې ویل: وړه موضوع وه، خبرې یې غوښتې، ټوپک ته څه حاجت و؟ تواب وچې سترګې ورته نیولې وې. جوجو ویل: له هغه ځایه دې خواته راتلم، خو په لارې کې یوې کلا ته ور وګرځېدم. د کلا د لویې دروازې تر مخ ډله ماشومانو مردکې کولې. ټول خیرن ول. د کمیسونو غاړې یې برېښېدلې، خیرنې وې، ښویې خیرې. په چاودو ګوتو کې یې رڼې مردکې ښې نه ښکارېدې. بس بل څه په خولو نه ورتلل. ستا مور، ستا خور، د خره بچې خودې وکړ. سیوري ته ناستو لویانو هېڅ هم نه ورته ویل، خو تر دوی پیشو ښه وه. زوی یې د کادانۍ د بام پر سر ناستو. مور یې راغله، تور پشنګوره یې په خوله کې ونیوه. ویې ویل چې له بنیادمانو به څه زده کړي. یوه شېبه کښېناستل. لویانو یوازې د نسوارو په اړه خبرې سره کولې. یوه ته د نسوارو رنګ مهم و، بل ته یې نشه. څومره بېغمه خلک. جوجو غلی سو. یو دم د کلا دروازه وټکېده. جوجو په بیړه پر دیوال لاس تېر کړ. رڼا ورکه سوه. تواب له کوټې ووت. دروازې ته ودرېد. ویې ویل: څوک یې؟ د دروازې له شا وارخطا غږ راغی: زه یم، لال محمد. له یوې کوټې بل څراغ راووت. تواب دروازه خلاصه کړه. د څراغ رڼا په وارخطا سړي ولګېده. سړي تر توابه مخکې سو. کلا ته ننوت. په خواره خوله یې وویل: باتوره، د خدای روی ومنه، د الوکانو مور مې په اولاد ناروغه ده، تر ښاره یې ورسوه. د تواب پلار خپل کیڼ لاس د څراغ رڼا ته ورنږدې کړ. په خوبولي غږ یې وویل: په دې نیمه شپه به تر ښاره څنګه ځو؟ د موټر 2 ساعته لار ده. سړي خواست کوه. باتور د موټر په کلي پسې ولاړ. شېبه وروسته د موټر د چالاندېدو غږ واورېدل سو. پر مخامخ دیوال تیز رڼا ولګېده. موټر له کلا ووت. لال محمد د موټر د څراغونو تر ژړې رڼا مخکې منډې وهلې. تواب دروازه پورې کړه. کوټې ته راغی. اوږد وغځېد. د جوجو درک نه و. د هلک سترګې سره ورغلې. یو وخت یې د موټر هارنونه واورېدل. د باندې ووت. ژړه رڼا د کلا د لرګینې دروازې له چولو څخه راوتلې وه. تواب دروازه خلاصه کړه. موټر د کلا منځ ته راغی. تواب له پلاره د ناروغې مېرمنې پوښتنه وکړه. لنډ ځواب یې واورېد. په لاره کې مړه سوه. هلک برج ته وخوت. د کلي له منځه چغې راتلې. په تنګو کوڅو کې بل څراغونه د لال محمد کور ته روان ول. نیکه په غوسه و. سپکې سپورې ویلې. تواب تر کړکۍ ور وکتل. د سهار خړه وه. نیکه په ډیران کې ګرځېده. هلک د باندې ور ووت. ښځې او نجونې په چوتره کې ولاړې وې. وارخطا ښکارېدلې. بوډا په ګوتو کې نیولې کاغذ پورته ونیوه. په غوښکه یې وویل: زما کوټه چا جارو کړه؟ د تواب مشره خور د خپلې مور تر شا ودرېده. نیکه چغه کړه: بلا وبلا. ډنګره ښځه مخکې ورغله. څه وایې ملک لالا؟ دا کاغذونه چا پر ډیران اچولي دي؟ ښځې چوترې ته وکتل. لور یې لړزې اخیستې وه. ښځې په خواره خوله ویل: ملالۍ. نیکه چغه کړه:
دا سپی په دې نه پوهېږي چې د مځکې اسناد دي؟ ښځه لړزېده. نیکه وویل یوه بله پاڼه هم ورسره وه. ښځې له چوترې راکښته سوې. ټولې په ډیران کې ګرځېدې. نیکه په غوسه کوټې ته ننوت. د تواب اوږه درنه سوه. جوجو وویل د غواوو پښې وګوره. تواب ورغی. پاڼه یې له لندو خوشایو راپورته کړه. لستوڼی یې پرې تېر کړ. کوټې ته ننوت. نیکه په غوسه و. تواب پاڼه بوډا ته ونیوله. په منډه له کوټې ووت. تواب په چوتره کې کښېناست. د لمر ژړه وړانګه د مخامخ برج د بام له سرداوه په راوتلیو لرګیو لګېدله. یو دم چیغې سوې. ملالۍ په منډه له دالانه راووته. ګیلاس یې تر سر تیر سو. د کوټې پر لویه شیشه ورغی. شیشه دړې وړې لاندې راولوېده. تواب په بیړه دالان ته ورننوت. پلار یې په غوسه و. ښځو ته یې ښکنځلې کولې، ویلې چې ړندې دي، د جایداد کاغذونه هم نه پیژني. تواب یوه شیبه په وره کې ودرېد. ښځې وارخطا وې. له تناره سرې لمبې راوتلې. په شکور کې د پرتو زغالو پر سر تک تور مچان ناست ول. هلک بیرته چوترې ته ولاړ. د څنګ له کوټې د ملالۍ د ژړا غږ راتله. ورغی. خور یې کونج ته ناسته وه. اوښکې نه تم کېدې. تواب کدانۍ ته ولاړ. په دیوال کې ټومبلی لوی لور یې ور واخیست. له کلا ووت. کیڼ لاس ته تاو سو. شنه فصلونه ول. سهارنۍ لمر د غنمو له شنو وږو ژړه رڼا پورته کوله. هلک شوتلې ته ودرېد. څو لوره یې ور واچول. غلی پر پوله کښېناست. د جوجو غږ یې واورېد. ها تندی دې سم ونیسه، خواشینی ښه نه ښکارې. تواب ور وکتل. جوجو یې څنګ ته ناست و. تواب ویل نیکه مې سهار له جوماته راته د کلا د منځ په ډیران یې د مځکې قباله موندلې وه. جوجو په خبره کې ورولید. پوهېږم. تواب په غوسه وویل خور مې غټه نجلۍ ده، خو تر اوسه لا د کار کاغذونه نه پیژني. یوه سپینه جنت کوکۍ راغله. د جوجو پر رڼا ککرۍ کښېناسته. جوجو وخندل. کوټ کوټ کوټ. مه مې تخنوه. جنت کوکۍ والوته. جوجو هلک ته وکتل. ورو یې وویل ښه نو ته د کاغذونو په ارزښت پوهېږې؟ تواب غلی و. جوجو وویل بېګا د لال محمد میرمن مړه سوه. سهار دې خور د مځکې قباله جارو کړه. ولې؟ تواب په حیرانۍ ورته کتل. جوجو وویل که تا مکتب نه وی ویلی، ډاډه یم د مځکې له قبالو به دې کاغذي کښتۍ جوړولې. تواب غلی و. جوجو وویل په ټول ولسوالۍ کې یوازې یو مکتب دی، هغه هم د هلکانو لپاره. نو خوارکۍ نجونې څه ملامتې دي؟ هره ورځ کوټې جارو کوي. په کوم کاغذ پسې به ګرځي چې د کار دی که بې کاره؟ که همدې نجونو مکتب ویلی وی نو په سیمه کې به مو ډاکټره درلودی. د لال محمد ښځه به یې ولې نیمه شپه په خامو لارو تر ښاره وړله. تواب ولاړ سو. لور یې ور واخیست. یوه پلنډه شوتله یې وریبله. کور ته ولاړ. شوتله یې په اخور کې واچوله. په چوتره کې دسترخوان ته کښېناست. نیکه ته یې وکتل. لا یې ټنډه تروه وه. غوږ یې وتخنېد. جوجو وویل بوډا ته ووایه چې په سیمه کې مو ولې د نجونو مکتب نسته. تواب جټکه وخوړه. له چایو ډک ګیلاس کوږ سو. پلار یې په غوسه وویل پام. تواب وویل نسم کولی. بوډا په حیرانۍ ورته وکتل. تواب په منډه کوټې ته ننوت. جوجو پر بستره ناست و. تواب په غوسه وویل نسم کولی. نیکه ته غوسه ورځي. جوجو په خبره کې ورولوېد. خو زه باید ورباندې پوه سم. نن جمعه ده، مکتب ته نه ځم. نیکه د چلم د څکولو په وخت کې خوشکې نه کوي. ساعت ووت. د لمر ژړه وړانګه د کوټې د یوازنۍ دریڅې پورتنۍ برخه روښانه کړه. تواب ویل اوس یې وخت دی. د باندې ووت. نیکه په چوتره کې یوازې ناست و. له خولې خړ لوګی راووت. تواب غلی کښېناست. بوډا ور ونه کتل. د هلک پر اوږه چونګاره ولګول سوه. تواب ویل ملک لالا دلته ولې د نجونو مکتب نسته؟ بوډا یو دم وټوخل. په ټوخي کې خندا ورغله. خوب دې لیدلی؟ نه، یوازې یوه پوښتنه کوم. بوډا چغه کړه. بلا وبله. ساده چای دې پسې څه کړ؟ له دالانه ښځینه غږ راغی. تیار دی، اوس یې در وړم. نیکه ویل ګوره بچو، په داسې چټیاتو دې سر مه خرابوه. تواب په رېږدېدلي غږ ویل که ملالۍ مکتب ویلی وای نو د مځکې کاغذونه به یې په ډیران نه اچول. د بوډا د تندي ګونجې ژورې سوې. زه د هلکانو مکتب نه غواړم، ته د نجونو د مکتب کیسې راته کوې. ورک سه. تواب په منډه کوټې ته ننوت. جوجو ویل وبخښه. تواب پر تړلې بسترې کښېناست. جوجو ویل مور دې بلا نومېږي؟ تواب په حیرانۍ ورته وکتل. نه. نو نوم یې څه دی؟ د تواب تندی تریو سو. نه سم ویلی. ولې؟ تواب غولي ته کتل. جوجو ویل یو ټکي ته مې پام سو، وړې نجونې نومونه لري، زرمینه، طاهره، ملالۍ، خو چې غټه سوه او واده یې وکړ بیا یې نوم بدلیږي.
تورسرې، سیاسره، کډه، عاجزه، د حیواناتو مور، بلا، دا ولې؟ تواب په غوسه وویل دا مه راته وایه چې له نیکه وپوښته. جوجو وخندل. ګرانه سپکه مې نه در باندې لورېږي، خو که ورباندې پوه سم بده به نه وي. تواب فکر یووړ. یو دم یې وویل راځه. هلک د باندې ووت. د کلا دروازې ته ورغی. شنه فصلونه ولاړ ول. د دهقان کوچنی زوی د پیازو له نریو ډکو څخه واښه لرې کول. تواب پر پوله ورته کښېناست. د ځان په منګ هلک ته یې وویل پلار دې څه نومیږي؟ هلک وخندل. نوی خونی راغلی بازمیر. ښه نو د مور نوم دې څه دی؟ هلک یو دم ولاړ سو. تواب یې تر ګریوانه ونیوه. دواړه له اوبو ډک لښتي ته ولوېدل. بازمیر راغی خپل زوی یې له ولې ونیوه، خو هغه زور نه وهل. په هوا کې یې تړلي سوکان تاول. تواب له اوبو پورته سو. پر خوله یې له ستونی تیر کړ. وینه وه. د بازمیر زوی په دوه کېده. زورونه یې وهل. وخت ووت. جنگ سوړ سو. بازمیر د شخړې علت وپوښت. زوی ویل چې زما د مور نوم یې وغوښت. سړي ته غوسه ورغله. تواب ته یې وکتل. په خوشکه یې وویل ته بد اخلاقه یې، نیکه ته دې وایم. تواب روان سو. نیغ کور ته ولاړ. د مکتب کتابونه یې راوپلټل. جوجو ویل پزه دې هم وینه ده. تواب په دیوال کې ټومبلې وړې آینې ته ودرېد. د مور ټکری یې پر پزه تیر کړ. بیرته پر خپل ځای کښېناست. جوجو وخندل. نو ته بد اخلاقه یې؟ هلک په غوسه ور وکتل. جوجو ویل ټوکه. تواب یو کتاب ور واخیست. جوجو ویل ښه نو د ښځې د نوم اخیستل بد اخلاقي ده؟ تواب په خبره کې ورولوېد. نه پوهېږم، خو دوی یې شرم ګڼي. د کلا دروازه وټکېده. تواب ورغی. سرمعلم ولاړ و. ملک یې غوښت. هلک د نیکه د کوټې خواته منډه کړه. نه و. دالان ته ورغی. له موره یې پوښتنه وکړه. بیرته لویې دروازې ته ورنږدې سو. سړی یې وپوهوه چې نیکه په کور کې نسته. سرمعلم ګام واخیست، خو تواب یې تر مخ ودرېد. سر یې وځړېد. ورو یې ویل نیکه مې مور ته بلا وایي، پلار مې د سیاسرې نوم ورباندې ایښی، تره مې خپله ښځه عاجزه بولي. دا ولې؟ سرمعلم وخندل. په اصلي نومونه یې شرمېږي. تواب ویل په رښتیا هم شرم دی؟ سړي تواب پر سر لاس تیر کړ. ورو یې ویل زموږ د پیغمبر مور بیبي آمینه نومېده. میرمن یې بیبي خدیجه وه. لور یې هم بیبي فاطمه. که شرم وای بیا مو په همدې نومونو نه یادولې. سرمعلم روان سو. تواب یوه شیبه د دیوال سیوري ته کښېناست. د نوې کلا پخڅه د کلي له ټولو کورونو لوړه وه، خو لا هم خټې پرې تپل کېدې. ورهاخوا د غره پر څوکه د سپینو واورو سکه لا نه وه ختلې.